سلامونه ملګرو د سیټ تاسو ته ښکارېږي چې د هغه کور پیریانو په سر راغستې دی دروازې او کړکۍ او دغه شانتې که د پکو د کونډو ته تاسو ګورئ د پکو د ډنډو ته تاسو ګورئ ټولې هر څه چې کوم دی په سر راغستې دي نو دا یو عذاب دی په دې کور باندې تاسو ته ښکارېږي دغه یو کس ملګری توبې هم وباسي د دې را ویډیو به تاسو ته ورکوم د دې را اواز خو چونکې ما اوس بند کړی دی د ویډیو په دې لاس کې په اخرني سر کې به تاسو ته د دې دغه ولګوم د دې د اوازونه د دې انسان چې د یېرې نه چې کوم دی دا کیمه وایي او ټوټل کور چې کوم دی دغه پیریانو راغستی دی او په سر یې اغوستی دی خلکو ته کډه هم کړې ده مطلب لوښي لرګي ماشومان هر څه چې دي هغې ته یې ویستلي دي به هر حال دغه کور کې پیریان دي ډېر زیات د دې وجې نه چې کوم دی خلک دې په کډه باندې تللی دی نو دا تاسو ته ښکارېږي دغه کس په خپله خونې باندې دا وایي چې یاره موږ د دې لپاره ماشومان د مدرسې نه راوختلي چې موږ لپاره یو ختم وکړي چې دا زموږ د کور نه پیریان ووځي نو پیریان حق دی او پیریانو ته چې کوم دی داسې دغه نه دی کول پکار لکه مطلب سپک نسبت نه دی پکار ځکه چې دا هم د الله مخلوق دی خو به هر حال هر څه چې دی الله پاک دې خپل رحم و فضل وکړي خو اکثره که تاسو په ځایونو کې به لیدلي چې داسې قسم نه حرکات چې کوم دی خلک پیک کارونه هم کوي دروغ هم وایي د ویورشپ دپاره مختلفو دغو دپاره خو شاید کیدای شي چې دا ټیک هم وي خو ما اورېدل چې پیریان چې کوم دی هغه خپل جسم چې کوم دی اووه قسمه شکلونه تاړی نو زیاتره خلک پکې دا هم وایي مشرانو موږ دا اورېدلي چې یاره مار په شکل کې هم پیری راتلی شي او هغه وژل بیا نه دي کول پکار چې کله هغه مار ته ووژنې نو بیا هغه پیریان به تا تنګوي دغه شانتې شکلونه خپل بدلوي او هغه شکل مطابق چې تا هغه پیري ته څه نقصان ورسوي نو هغه بیا تا ته نقصان در رسوي په دې کې بیا غیر مذهب هم وي او مسلمانان پکې هم وي نو مختلف قسم خبرې خلک کوي راځئ اورو د دې را پوره ویډیو تاسو ته به سیټ ته به ولګوم انشاءالله چې تاسو به پرې پوه هم شئ او تاسو به خپل رای په کمنټ کې راکړئ چې یا دا حقیقت دی یا دروغ دی یا سم دی راځئ اورو څوک یې لکه څوک یې وګورئ ملګرو رڼا ورځ د رڼا ورځ ښه یا الله خیر ملګرو دې نه نن لوښي موښي لرې کړه دا هر څه به یې راړتوله یا الله خیر تاسو زموږ د دې کور نه ولې نه ځئ ځئ که نه لا اله الا الله محمد رسول الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یا الله خیر یا الله خیر ملګرو دا کور کې نن څوک نه و تاسو وګورئ ها تاسو وګورئ ستاسو د مخ هر څه دي یا الله خیر استغفر الله الله اکبر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر دا مې دې ختم له واړه راوسته دوا کوي ملګرو چې زموږ د دې کور نه را پیریان لاړ شي